د کالج یو پرنسپل خپله قصه بیانوله وی چې کله زه ماشوم وم او د 3 کالو وم نو د یخنۍ موسم او زه خپل نیکه د لاس نه ونیوم او سکول ته یې بوتلم او استاد ته یې وویل چې دا اوس د 15 کالو دی دا په دې سکول کې داخل کا. وی چې په دغه وخت کې زما د نیکه دا دروغ ځکه ووی چې د سرکاري سکولونو دا قانون و چې د 15 کال نه ورکوټې ماشوم به په سکول کې نه داخله و، نو ځکه زما د نیکه دا دروغ ووی او زه په سکول کې داخل کړم. او بل طرف ته زما هم عمر زما ملګری زما یار جمګل به د مور په ګرمه غېږ کې ناست او چې او پراټې به یې خوړی او موږ به ټوله ورځ د سهار نه واله د مازدیګر پورې په سکول کې په ټاټونو باندې ناست او دا راګونه به م راکاږله چې الف انار او بې بکري. او بل طرف ته زما یار جمګل به په غاړه کې لیندا چولي او د کلي په کوڅو کې به ګرځېدو په ونو کې به یې مرغۍ ایشتې. وی چې موږ به په سکول کې ټوله ورځ د رحیمداد استاد د مبلا باندې سوټي خوړه او د دې مقصد دپاره م دا وهل خوړه چې په راتلونکي وخت کې زموږ نه سم سړی جوړ شي او موږ ته په معاشره کې یو مقام میلاو شي. او بل طرف ته به جمګل د خپل پلار په اوږه باندې ناست او په کلي کې په میلو کې چکرې لګولې او چې کله به مازدیګر موږ د سکول نه کور ته لاړو نو بیا به هم د مور پلار سره په پټو کې کار کوو، کله به م غنم ریبل او کله به م په پیازو کې ګوټ کوو. او بل طرف ته به جمګل په یو طرف باندې سونډې اړولې و او په پټي کې به ناست و، سور رومیال به یې په غاړه کې ایښی و او د خپلې ځوانۍ سندرې به یې وي. وی چې کله به مونږ د اوښکو په ډکو سترګو باندې جمګل ته وکتو او مونږ به ورته خفه کېدو. نو په دغه وخت کې به اکثر مونږ ته مور ووی چې مه خفه کېږه بچیه، ستا نه به یو ورځ افسر جوړ شي او د جمګل په شان کسان به ستا سره نوکران وي. بس وایي دا یوه خبره وه چې په دې به زموږ زړه ته سکون میلاو شو او مونږ به لږ خوشحاله شو. وی چې د سکول نه کالج او د کالج نه یونیورسټي او ورځ ته ورځ به په سبق کې زما ترقي کېده او دغه شان به د جمګل ترقي هم کېده. په ورکوټوالي کې په غاړه کې لینده وه، بیا غاړې ته تماچه واچوله او چې کله وایي ما پی ایچ ډی ته داخله وکړه نو جمګل د غاړې ته تماچه کوزه کړه او غاړې ته کلاشنکوف واچو. وی چې کله ما پی ایچ ډي مکمل کړه نو بیا ما په وروسته نه دي کتلي، زه مخ په ترقۍ روان وم، لاړم ښار ته او په ښار کې ما ته په یو کالج کې د لیکچرار پوسټ میلاو شو او په لږه موده کې زه د دغه کالج پرنسپل شوم. په ښار کې مې واده هم وکړو او موږ ټولو ښار ته کډه ویوړه. الله پاک ماله بچی راکړه. وی چې کله به په دغه کالج کې ما د سټوډنټانو سره پیریډ اخیستو نو اکثر به د سټوډنټانو ته په کلاس کې ما د خپل او د جمګل دا قصه بیانوله، خو ځان به پکې ما نه ظاهروه او په کور کې به مې خپلو بچو ته هم د خپل او د جمګل دا قصه بیانوله، ځان به مې ورته نه ښو او په آخر کې مې د خپلو بچو نه دا تپوس کوو چې تاسو کله لوی شئ نو تاسو به څه جوړېږئ، لوی افسر به جوړېږئ که جمګل؟ نو زما ټولو بچو به ماته وي چې مونږ به لوی افسر جوړېږو. وخت تېرېدو د مور هغه ټولې خبرې مې رښتیا شوې خو صرف دا یوه خبره پاتې وه چې د جمګل غوندې کسان به ستا سره نوکران وي. وی چې ډېر کلونو بعد زه د خپل فیملي والا سره لاړم کلي ته او په کلي کې چې څنګه د خپل زوړ کور ته ورننوتم نو لږ ساعت بعد د کور دا دروازه وډبېده چې کله زه بهر ته وروتم یو کس ولاړ دی او ما ته یې وویل چې جمګل نومي انسان تا له ماښام ته ډوډۍ کړې ده، تا ته دعوت دی ستا ټول فیملي والا ته. وی چې په دغه وخت کې زما د خوشحالۍ انتها نه وه او کور ته رالم او ښځې ته مې وویل چې موږ چې په ورکوټوالې څومره محنت کړی دی او جمګل مزې کړې وې، نن هغه مقام رالی، نن به جمګل ته زه خپل حیثیت او خپله افسري ښیم. او بیا وایي ما 4000 سیسي خپل لینکوزر سټارټ کو، ځان سره مې په لینکوزر کې ښځه کېنوله او بچي مې له ځان سره کېنوله او د جمګل ځای ته روان شو. خو په لارې مې خپلې ښځې ته وویل چې د جمګل ښځې له به د 500 روپو لوټ ورکړي چې هغوی ته زموږ د دې شان شوکت او زموږ د دې افسرۍ او زموږ د دې شاهي ژوند پته ولګي او چې دا احساس ورته وشي چې په ورکوټوالي کې خو ما مزې کړې وې او دوی سختې تېرې کړې وې خو نن دوی مزې کوي او موږ په سخته یو. ملګرو کله چې وایي د دغې سړي په دې راکړې شوې پته باندې موږ ورسېدو نو وایي چې موږ وکتو نو یو 300 ګزه عالي شان بنګله ده چې د محل نه څه کمه نه ده. وایي زما ښځه او بچو دغې بنګلې ته په تماشه شو او وایي ما ته مې خپل یو زوی وویل چې بابا داسې بنګله خو موږ چېرته په ښار کې هم نه ده لیدلې، دا لا څنګه بنګله ده. بهرحال وایي موږ چې کله وایي د بنګلې ته دننه ورننوتو نو په دغه بنګله کې سویمینګ پولونه، چمنونه، مختلف قسمه مرغۍ پکې وې او چې بل طرف ته مونږ وکته نو یو V8 ګاډۍ پکې ولاړو، بل طرف ته پکې یو پراډو ولاړه وه، 2-3 پکې پرچونر ولاړو او ټولو ته شنې نمبر پلیټې لګېدلې وې سرکاري. او چې د بنګلې ته زما خیال شو نو په دې بنګله باندې یو غټ بورډ لګېدلی او په هغې باندې لیکلي و چې جمګل پیلس. نو د دغې بنګلې نه یو کس راووتو چې دغه کس جمګل و او ما ته یې وویل چې پرنسپل صاحب چې یو پیره لاړې جو بس پوخ لاړې وروسته دې بیا نه کتل، مونږ غریبانان او مونږ انپړه دې بیخي هېر کړي او بیا وایي جمګل مونږ دغه بنګلې ته دننه نه باسلو، مونږ له د روټۍ ډېر ښه انتظام کړی چې په هغې کې د هېڅ څیز کمی نه و. او بیا په دې ګپ شپ کې وایي ما د جمګل نه تپوس وکړو چې جمګله دا څه دي، دا دومره مال دولت د کوم ځای نه رالو؟ نو جمګل راته خپله قصه شروع کړه او ما ته یې وویل چې کله تو ښار ته لاړې
نو زمونږ د کلي دا ټول خلک راجمع شوله او یو جرګه یې وکړه او په جرګه کې راتلونکي ووټونو دپاره امیدوار منتخب کوو. نو ټولو متفقه دا فیصله وکړه چې موږ له یو داسې بدماش او زورور سړی په کار دی چې هغه زموږ د حق تپوس کولی شي، په تاړه تحصیل کې موږ له منډه ترړه وهلی شي. نو زما نوم یې فاینل کو او زه ووټونو ته ودرولم او بیا یې راله په باري اکثریت باندې ووټ راکړو او زه امینې شوم. لاړم اسمبلی ته او په اسمبلی کې اوس د کلي د خلکو له هم خدمتونه کوم او چې کله د عدم اعتماد یا د وزیر اعظم جوړېدو وخت راشي نو زه خپل ووټ په کروړو باندې خرڅوم او دا سرکاري ګاډي راته ولاړ دي. بس الله پاک بلا مال دولت راکړی دی، څه کمی نشته. نو زما کشر زوی په دې غوږ کې په انګلیش کې زما نه تپوس وکړو چې بابا دا سړی څوک دی. نو ما د خپل کشر زوی ته په انګلیش کې وویل چې دا جمعه ګل دی، اما چې به تاسو ته یادوو. نو د کشر زوی په انګلیش کې ما ته وویل چې بابا زه چې لوی شم نو زه به هم جمعه ګل جوړېږم.